داسې لیونی کړم مننه جي مینې د داسې لیونی کړم او په لاره ځم ګوتې شمارم تا یادومه سر دا ووایم چې دا کوم راتلونکي څومره ملګري راغلي دي څومره سوشل میډیا والي دي ټولو ته په جمع السلام علیکم خو یو خبره کومه چې کله دا شاعران ملګري شعر وی هغې کې د جینۍ څه ذکر راشي قسم په خدای که نه لکه د مار چجه وکئ قسم په خدای ما دا اوس دلته کې د ملګرو ته مې وویل چې نن سبا زموږ دا څومره چې ینګ جنریشن دی چې کم شعر کې داسې میټاس نه وي د سره اوري نه نو جهان صاحب ته په کتاب په مخکتنه باندې چې کوم دی مبارکباد وایم چونکې موږ یو پروګرام بل تلیو د الیکشن هلې ځلې دي وروره خو چې څنګه د کور نه رابر شي په کمپین والا باندې به یې خپه ایښي وایي خپه چواده کاله که زه متې لاندې نو دغه منیر صاحب تاسو خپل شعر وړاندې کړئ ما له شعرونه نه راځي السلام علیکم امید دی ښه به متصر جهان صاحب چې کوم کتاب مخکتنه د قربان په دواړه سترګو دا قربان شم ټکي چې کوم دی دا زما ډېر زیات خوښ دی نو دا کتاب ما په دې وجه ډېر زیات په غټ قیمت واخیستو خدای شته روپۍ مې نه دي ورکړې مې قرض یې ولیکه بیا به حساب کتاب کوو نو بیا به ګورو پاندونه مې کړي نو مبارکي ورته وایم زموږ ملګری دی څنګه چې دا خوشحاله دی همدغسې موږ هم خوشحاله یو باقي پاتې مشران راغلي دي په مخکې به له چا پلار خبره وکړي نو یو پیره بیا مبارک شه او ستاسو ډېره مننه سوشل میډیا والا ډېر ملګري راغلي دي ټولو ته هرکلی وایم او الله م آباد او په اتفاق باندې لره ډېره مننه خوشحاله اوسئ